سلامونه دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ د افغانستان او ساوت افریقا کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ د درې نړیوالو ورځنۍ سیالۍ وروستۍ لوبه اوس روانه ده چې په نن لوبه کې یو ځل بیا افغان لوبډلمشر حشمت الله شهیدي د لوبې ټاس وګټي، په خپله د توپونې پرېکړه وکړله. افغان لوبډلې بیا نن ډېره خرابه ناکامه توپونه وکړله. د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره 109 منډې جوړې کړې. په افغان لوبډله کې نن 3 بدلونونه راغلي وو چې د فضل حق فاروقي پر ځای باندې نوید ځدران راغلی وو، د راشد خان پر ځای باندې فرید احمد ملک راغلی وو، داسې د ریاض حسن پر ځای باندې عبدالمالک راغلی وو. خو افغان لوبډلې نن ډېره خرابه ناکامه توپونه وکړله. یوازې رحمان الله ګربزو چې نه اتیا منډې جوړ کړې، نورو لوبغاړو سر په سر خپلې ویکټې د لاسه ورکړلې او ونه توانېدله چې په وروستۍ لوبه کې د ساوت افریقا پر وړاندې یو ښه توپونه وکړي. د افغان لوبډلې د 100 منډو اهداف په تعقیب کې به د ساوت افریقا کرکټ ملي لوبډله به اوس خپل توپونې ته دوام ورکوي. که وګورو افغان لوبډلې سره یو ښه توپ اچوونکی هم شته، داسې الله محمد غضنفر، ننګیالی خروټي، محمد نبي عیسی خیل، فرید احمد ملک، داسې نوید ځدران به یو ښه لوبه ترسره کوي.